د چهارشنبې په ورځ ناوخته د کندهار له سرپزي زندان څخه 350 تنه زندانیان چې زیات یې معتادین و خوشي سول. د کندهار د سرپزي زندان مشر وایي په تازه خوشي سوو زندانیانو کې میرمنې هم شامل دي او د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشرتابه د امر په اساس خوشي کیږي. د کندهار د عمومي محبس څخه نن 350 زندانیان خوشي کیږي چې په دې کې معتادین بندیان هم موجود دي او په هغه کې جنایان هم موجود دي. په جنایانو کې تقریبا زنانه هم موجود دي چې دا د شیخ صاحب د مهرباني او د کندهار ولایت د والی صاحب حاجی حاجي صاحب په هدایت سره او د محکمې د حکم په اساس دا بندیان نن ان شاء الله خوشي کیږي. د کندهار د سرپزي زندان د مسؤلینو په خبره د ټولو زندانیانو دوسیې څېړلې دي او هیڅ د زنداني په دغه زندان کې نشته چې دوسیو ته رسیدنه نه وي سوې. د مسؤلینو په خبره د زندان په موده کې زندانیانو ته د درملنې ترڅنګ یو شمېر مسلکونه هم ښودلي دي. ټول بندیان چې محبس ته راوستل کیږي د لې موږ په محبس کې د دوی لپاره کلینیک لرو. تقریبا د 10 په شاوخوا کې صحي کارمندان کار کوي. کلینیک د آی سی آر سی اسره صلیب د خوا څخه سپورټ کیږي. چې ستونی کوشش مو کیږي د خپل زما او زما چې کوم کمپیوټران همکاران دي هغه سره زی ټوله بلاکوت نه نوځو داسې بندي موږ نه پرېږدو چې هغه د په محبس کې د دې ډېر وخت تیر شوی او د دې محکمه نه ایسوي. له زندان خوشي سوي زندانیان هم خوښ دي او وايي نور په ټولنه کې هغه کړنې نه ترسره کوي چې پایله زندان وي. داسې احساس نسم کوی چې څونه خوشحاله یم خو د خوشحالۍ نه ډېر احساس کېږي چې من انسان خوشي کېږي ډېر خوشحالي ډېر احساس کېږي. د کندهار د سرپزي په زندان کې د مال 1,200 زندانیان چې 280 تنه معتادین 433 تنه جنایي 38 تنه میرمنې او 50 ماشومان او پاته نورې د بیلابیلو جرمونو په تور نیول سوي کسان دي چې په دغه زندان کې ساتل کیږي.